عبدالله ته د عطانور کنایه. دولت ساز ته د بریا مبارکي وایم او نورو ته ښه چانس غواړم. د جمعیت اسلامي ګوند اجرایي مشر عطا محمد نور د ټاکنو لومړنیو پایلو د اعلان له کبله د ټاکنو له کمیسیون مننه کړې او دولت ساز ته یې په ټاکنو کې د مخکښۍ له کبله بریا مبارکي ویلې ده. عطا محمد نور په یو اعلامیه کې نورو ټاکنیزو ډلو ته هم د ښه چانس هیله کړې ده او ویلي دي چې خوشحاله دي چې بالاخره کمیسیون ټاکنیز جنجال ته پای ټکی کېښود او پایلې د ده په وینا له زحمتونو ګاللو وروسته په پوره زړورتیا اعلان کړي. عطا محمد نور په خپله اعلامیه کې زیاته کړې ده افغانانو د امنیتي ګواښونو سربیره په ټاکنو کې ګډون وکړ او حق یې و چې ژر د خپل انتخاب په اړه خبر شي. هیله مند یم چې موانع له منځه ولاړې شي او نهایي پایلې هم واورو. عطا محمد نور هیله ښودلې ده چې د پایلو په اعلان سره به اقتصادي رکود پای ته ورسیږي او پانګوالو باور به بیرته په نورمال شوي وضعیت ټینګ شي او خلک به هوسا ژوند ته وګرځي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنو کمیسیون محمد اشرف غني د 50.48 سلنه رایو په ترلاسه کولو بریالی اعلان کړی دی چې د کمیسیون اعلان په تړاو یونما او د امریکا سفارت هم هرکلی